بسم الله الرحمن الرحیم. یو نظریه د هغې ته وایي چیلنج اینډ ریسپانس. د دې نظریې مطابق چې موږ ته کله چیلنجز مخې ته راځي نو موږ هغې له ریسپانس ورکوو، خو ریسپانس یا نیګیټیو وي او یا پازیټیو وي. نو اوس چې ریپیټډلی څوک نیګیټیو ریسپانسز ورکوي نو دغه سړی بیا ناکامۍ سره مخ شي، او چې څوک کله ناکله په غلطۍ سره نیګیټیو ریسپانس ورکړي شي یا بیا خبره ده، خو چې څوک پازیټیو ریسپانسز ورکوي نو خامخا به کامیابۍ ته ځي. اوس دغه شان سیم کیس چې دی دا د نیشنز دی، د قومونو دی چې دوی ته هم چیلنجز راځي، خو که دوی چیلنجز لا پازیټیو ریسپانسز ورکوي نو په مخکې باندې به ځي، ترقي به کوي، او که نه نیګیټیو ریسپانسز ورکوي نو بیا به لاندې راځي. اوس د پاکستان چې موږ د تېر د شپږو یو کالو د تاریخ واړو سټډي کوو نو هغې کې غټه خبره دا ده چې پاکستان د خپل غلطونه سبق نه اخلي او دوی خپلې غلطۍ بیا بیا ریپیټ کوي او نیګیټیو ریسپانسز ورکوي. نو د هغې نیګیټیو ریسپانسز هغې عمل اوس دې ځای ته راورسولی دی چې پاکستان سره اوس مزید د نیګیټیو ریسپانسز لپاره سپیس نشته. نو دا اوس چې کوم نوی حکومت جوړ شو که نه نو دوی ته چیلنجز څه دي، دا زموږ د سټډي سرکل نن ټاپک دی. چاینا ته د پاکستان د سیاستدانان یو لس کاله مخکې یو وزټ باندې کړي و چې هغه ټایم د پاکستان د پارلیمنټ کوم ممبرز وو، نو دوی هلته د چاینا هغه سیاستدانانو ته وایي چې د چاینا چې داسې ترقي وکړه تیزه او دې ځای ته راورسېدله نو لکه موږ له څه پکار دي پاکستان له چې موږ هم د چاینا دې ځای ته ورسو که نه. نو هغوی ورته ویې درې څلور خبرې داسې دي چې دا په دې باندې عمل وکړئ. لومړی خبره دا ده چې په ایجوکیشن باندې انویسټمنټ وکړئ، چې تاسو ایجوکیشن باندې انویسټمنټ وکړئ نو 10 کاله پس به تاسو بیا د دې هغه فروټ به تاسو ته راشي، تاسو ته به پته ولګي د دې فایدې. بله خبره دا ده چې دا تاسو هغه ټایم هم د عمران خان هغه څلور میاشتې درنه وه نو دا د درنې مرنې او د دې سیاست نه واوړئ. دا ټول نیګیټیو پریکټیسز دي، نیګیټیو پالیټکس دي، د دې د وجې نه ملک ښه کېږي نه بلکې نور خرابېږي. د دې نه واوړئ. بیا یې ورته وایي که تاسو دا هم نه پرېږدئ نو کم از کم دومره خو کوئ چې خپل نیشنل انټرسټ مخکې کوي، د پارټي انټرسټ مقابله کوي یا د پرسنل انټرسټ مقابله کوي. مطلب دا دی چې اکانومي د ملک چې کومه ده که نه په دې سیاست مه کوئ. لکه چې کوم یو کار نه پاکستان اکانومي ته نقصان دی نو هغه یو کار خو کم از کم مه کوئ که نه. ګورئ په دې کې چې دا کومه خبره ورته وکړه د لومړی نه دا د پولیټیکل سټیبلیټي وه. نو د پاکستان دې یو حکومت ته چې یو غټ کوم چیلنج دی هغه د پولیټیکل سټیبلیټي دی چې اوس ملک کې سیاسي استحکام پکار دی. که چېرې هم سیاسي استحکام نه راځي نو بس د اکانومي د حالت په همدغه شان خرابي. لکه ګورئ د 2013 نه والې تر 17 پورې د ملک ښه روان و، خو چې کله د پانامې کې نواز شریف لرې کړو نو هغه ان هاوس چینج و. ان هاوس چینج داسې چې حکومت خو نه و لږ شوی، هم د هغه مسلم لیګ نونه یو بل سړی خاګانباز کې راغی هغه وزیر اعظم شو. خو خبره پکې دا وه چې لکه بیا هم هغې ان هاوس چینج سره هم د ملک هغه اکانومي چې ونه په لاندې را روانه شوه. بیا عمران خان راغی، بیا په هغې کې چې د عمران خان کوم څه کم څلور کاله تېر شو که نه نو هغه که تاسو خیر هغه اپوزیشن باندې بلکل یو کریک ډاون کړی و. هغه په خپل دغه ټول وخت کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف سره یو ملاقات نه و کړی، بلاول سره یو ملاقات نه و کړی، زه دوی سره نه کېم، دا ټول غلي دي. نو ګورئ دا ټیک کار و که غلط کار و جدا خبره ده، خو دا د پولیټیکل انسټیبلیټي د دې د وجې وه ځکه چې ته د ملک نورو سیاستدانانو سره نه کښېني، هغوی ځان سره په یو خبره باندې نه رایوځای کوي، اتحاد به نه راځي، سټیبلیټي به نه راځي. نو د هغې کوم انسټیبلیټي وه چې کله پي ډي ایم راغی پي ډي ایم کې هم که ستاسو خیال وي نو هغې بیا په دی باندې چې کوم دی دا د دی پکړ دکړ شروع شو. نو دا خو دغه انتقامي سیاست دی او غلط کار دی. نه د هغې نه ملک ته نقصان وشو که نه دا شپږ کاله کې څومره نقصان وشو. نو لومبۍ چې کوم دی نه غټه خبره دا ده چې پولیټیکل سټیبلیټي خامخا پکار ده. بله دا ده چې دا مخلوط حکومت نه وي لکه دا اوس چې کوم حکومت جوړېږي نو دا خو کولیشن ګورنمنټ دی که نه، دې کې خو دا نورې پارټۍ را یو ځای کېږي. نو اوس دا کولیشن ګورنمنټ چې دی نو دا چلور کامیابۍ سره دا به ذات خود یو چیلنج دی. لکه چې اوس کوم وزیر اعظم وي نه هغه وزیر اعظم سره چې ام کیو ایم ورسره یو ځای دی، پیپل پارټي ورسره یو ځای ده، دوی په وخت باندې ډیمانډز کېږي. که وزیر اعظم هغه ډیمانډز نه پوره کوي یا ورته ګراني پوره کوله نو دوی بیا دا دمکای ورکوي موږ د حکومت نه جدا کېږو. بل پکې اسټبلیشمنټ سره ښه تعلقات لکه چې موږ وګورئ د پاکستان دا دومره وخت چې تېر شو دې کې لا یو وزیر اعظم 15 کاله نه دي تېر کړي. ولې نه دي تېر کړي؟ اوس پې ټول خلک پوه شو چې دا به اکچوال کې اسټبلیشمنټ سره د هغه جوړ لا نه شي او هغې لرې کړي. دا محمد خان جونیجو چې کوم دی 85 کې ضیاء الحق وزیر اعظم کړی، یو کس یې د لکه ډاکټر کوی وزیر اعظم کړی جونیجو. هغه جونیجو د ماشاءالله په دور کې چې کوم دی لږ وخت پس ځان ورته طاقتور ښکاره شه چې زه دومره طاقتور یم چې هغه فوجي جرنیل سره ضیاء الحق سره کنفلیکټ راغی او کنفلیکټ کې حکومت مات کړو. بیا تاسو ته دومره پته چې نواز شریف په اکچوال کې په لومبي وخت کې خو دی د اسټبلیشمنټ خوښ سړی و که نه، دی هرې بیرې د اسټبلیشمنټ حکومت ته راوستلی لومبي. نو چې هغه وخت کې دی راوستلی نو د ده د حکومت یې بیا لر کړی ولې دی
دا به هم په دې وجه و چې نواز شریف به هم لږ وخت پس بیا اسټابلیشمنټ سره په سوال اختلاف راغی. نو په دې وجه باندې یو دی حکومت ته چیلنج دا دی چې دوی دي 15 کاله اسټابلیشمنټ سره خو ټایز خپل وچلي خپل چې تعلق ورسره ټیکی دا غي ټیک تعلق ورې چری دا مطلب نه لګی چې تبا اسټابلیشمنټ او په خپل کې سر کې دي نه بلکې دا څنګه د طریقې سره چلول شي هغه اعتماد کې اغستلو او چې هغه کنوینس کې دا کنه خبره باندې داسې چلول او نور هغه هم خیال وکړ دي چې دا ملک سره سوشو نور تجربه به نه دی کول وکړ نه د دینه پاسو ټول خلکو د پاتې نن پاکستان او لکه اکونومیک کرایسس کې او خلکو دا اوس لږ وخت مخکې خلکو نه دیوالیا کیږي نو تاسو ته پته اکونومیک ایکسپرټس وایي چې ټیکنیکلی دا ملک دیوالیا دی د دغه اکونومیک کرایسس نه دا ملک وباسل د دې حکومت یو غټ چیلنج دی او هغه اکونومیک کرایسس اوس تاسو ته یو څو دغه مثالونه درکوم چې هغه ته چا دا په ایکچوال کې پته ولګي نه دا دومره لکه ګمبیر صورتحال دی چې دا هغې نه د ملک وباسل لکه ډېر زیات لکه نیکسټ امپوسیبل دي خدا نه ده چې امپوسیبل دي پوسیبل دي نو څنګه ګوري د ټولو ناول او دا خبره ده کنه عاطف میا یو اکونومیک ایکسپرټ دی او عاطف میا هغه د یو انټرویو ورکړی و هغې کې وی د پاکستان حکومت سره د ټیکس آمدني د دوی کومه نه ده ریونیو چې د ټیکس ریونیو هغه پنشن کې خرج شي او سبسیډیز چې کوم ورکوي هغې کې خرج شي چې د قرضو باندې کوم سود دی هغې کې خرج شي دې دریو سوزونو کې د پاکستان ټول ټیکس خرج شي لکه پاکستان سره د یو سرکاري ملازم د تنخواه رقم هم نشته دی یو سرکاري ملازم لا چې تنخواه ورکوي نه دا دی په یک چور کې لون راخلي نه د هغې نه ورکوي فیسکل ایئر چې ورته وایي مالي سال نه د 1 جولای نه شروع کېږي که نه نو د 1 جولای نه چې اوس کوم کال شروع کېږي نو په دې کال کې به پاکستان 26 ارب ډالر قرضه واپس کوي اوس 26 ارب ډالر قرضه چې واپس کوي نو هغې کې وایي 9 ارب ډالر داسې دي چې هغه رول ورکېدی شي نو رول ورڅه ته وایي رول ور دي ته وایي چې پاکستان د چاینا نه د یو ای نه یا د سعودي عربو نه کومه قرضه اخیستې ده چې کوم دوست ممالک دي نو دوی هغې ته هم د پاکستان معلوم دی د پاکستان ګورنمنټ بیا هم هغې ته وایي چې موږ سره قرضې واپسای کار خراب دی نو دوی داسې کار وکړي چې پاکستان هغې د قرضه واپس کړي د چې قرضه ورته واپس کړي نو هغې ویدن ویک هغه قرضه بیا سټیټ بینک ته ټرانزیکشن وکړي بیا یې ورله ورکړي نو پاکستان خو قرضه په ټیکنیکلی واپس کړه که نه نو مطلب دا دی چې دنیا ته یو میسج لاړه چې پاکستان دومره کمزور نه دی چې قرضه نشي واپس کولی هغه قرضه خو واپس کولی شي او هغوی ولې دلته بیا ورکړي دي ته رول ور وایي نو 26 ارب ډالر کې وایي 9 بلین ډالر چې دي 9 ارب ډالر دا خو به رول ورشي خو دا پاتې 17 ارب ډالر اوس واپس کول دي دا 17 ارب ډالر چې دي دا به څنګه واپس کوي چې د پاکستان سټیټ بینک سره او کمرشل بینک سره چې کوم ذرایع مبادله ذخایر دي یعنې د حکومت چې کومه پیسه ده هغه 13 ارب ډالر ده اوس دا 4 ارب ډالر خو دې کمې دی بل دا ده چې دا تاسو سره کوم دي ریزرڤز پراته دي د ذرایع مبادله ذخایر دا خو د ټولې ورکولی هم نشي که نه سټیټ بینک خو به خامخا څه پرېږدي نو د دې د وجې نه دا یو کال اوس پاکستان به دا قرضه څنګه واپس کوي لکه نو څنګه به واپس کوي د دې لپاره به بیا آی ایم ایف ته ځي چې بیا آی ایم ایف له ورشي نو مطلب د خبرې دا دی چې د زړې قرضې د واپسۍ لپاره به نوې قرضه راخلي نو اوس وګورئ سایکل کې نښتی دی که نه چې د زړې قرضې د واپسۍ لپاره بیا نوې قرضې راغستل نوې قرضې نوې شرایطو سره او نوې سود ریټ سره هغه شرایط سود سیوا هم کېدی شي بل چې نوې شرایطو سره د دې ځای کې به بیا حکومت ډېر زیات راګیرېږي چې آی ایم ایف له به لاړ شي آی ایم ایف به ولر نوي شرایط ورکوي سخت شرایط او سخت شرایط بیا تاسو ته پته ده چې نور ټیکس ولګوي د سرکاري ادارې چې کومې دي دا خرڅې کوي او سبسیډیز واپس کوي او هغې سره مهنګایي راځي نو چې اوس انفلیشن الریډي دومره ډېر دی چې انفلیشن نوم سیوا شي دا به خلک بیا څنګه برداشت کوي نو اوس حکومت په دغه ټایم کې داسې راګیر شي چې یو طرف ته د آی ایم ایف شرایط به یې عام نه شي اګنور کولی بل طرف ته به خلک چغې وایي نو بیا به حکومت کوم طرف ته کېږي دا یو لکه دومره سیریس چیلنج دی که نه د تجارتي خساره چې کومه ده نه پر پاکستان 20 ارب ډالر 30 ارب ډالر د کالي کله لکه تر دې پورې چې لکه دا کال نه د دې نه مخکې کال د پاکستان تجارتي خساره 48 میلیون ډالر وه 48 ارب ډالر لکه ایکسپورټس چې کوم وو هغه وایي 30 ارب ډالر وو او امپورټس 78 ارب ډالر وو بیا د بل کال خو چې کوم دی د پی ډي ایم د ګورنمنټ هغه امپورټس په لاندې راوستل او ایکسپورټ خو په هغه ځای خو امپورټس یې لاندې راوستل د هغې د وجې خساره لږه کمه شوه خو لکه امپورټس لاندې راوستل خو د مسلې حل نه دی که نه په ایکچوال کې خو د مسلې حل د ایکسپورټ سیوا کول دي د تجارتي خساره ځان له اوس یو لوی چیلنج دی دا راکمول دي د دې لپاره ایکسپورټ سیوا کول دي ډېرو لنډو الفاظو کې که موږ وګورو د پاکستان چې د کال کومه خرچه ده نو هغه وایي 15 ټریلیون روپۍ ده روپۍ لکه 15,000 ارب روپۍ ده
د دې مقابله کې چې ریونیو کمه ده عملاً چې موږ ته راځي هغه 10 ټریلیون روپۍ دي. نو لکه اوس 10 ټریلیون او 15 ټریلیون نو دا 5 ټریلیون روپۍ چې دي لکه 5000 ارب روپۍ دا پاکستان ته هر کال یو لوی خساره ده. دا خساره پوره کول چې دی دا یو لوی چیلنج دی. نو دا اوس داسې نه دی چې نیکسټ ګورنمنت چې دی نه دا بالکل زیرو ته راولي. زیرو ته نه که دوی هاف دا کمه کړه نو او کمولی څه دي یا خپله مدن سیوا کول دي یا خرچه کمول دي دواړو کې خو یو کوي که نه دا دواړه ولا پوره پکار دي خو د ټولو نه غټ کار خو مدن سیوا کول دي که نه لکه چې څنګه اوس دا ټوکه خبره ده چې یو کس ته یو ډېر زیات شوم دی او دی به دې ویل منې هم لږ شومتوب کوي چې ده سره ده ته ښکاري چې لاس له کولاو ټلوم بیا زما پیسې ماته سره کمې دي نو په اکچوال کې شومتوب نه دی پکار دا سورسز اف انکم سیوا کول پکار دي. دا اوس چې کوم دی دا لکه د اکنامک او پلور ریفارمز به کول غواړي چې هغې سره ګورئ ورلډ بینک وایي که نه وایي د پاکستان موجوده اکنامک ماډل چې دی دا فیل شوی دی. داسې ده که نه ده لکه ګوره که په دې کې چې دا اوس کوم اکنامک ماډل چلیږي که دې کې پاکستان اکانومي ښه کېدله خو تر اوسه به ښه شوې وه ګڼه نو په اکچوال کې دې کې نه ښه کېږي. تاسو ته پته ده پاکستان کې ټیکس ډېر زیات کم راغونډېږي د پیسې ډېر لږې دي دا ریونیو چې ده د دې مقابله کې د پاکستان آبادي چې د بل ملکي نه هغې ډېر ټیکس راټولوي خو هغې چې ډېر ټیکس اخلي نه هغې ملکونو کې پاکستان کې فرق دا دی چې مونږ ټیکس چې اخلو نو مونږ یې د غریب د عوام نه وباسو او هغې د مالدارو نه اخلي. پاکستان کې وایي اګریکلچر ټیکس نشته خو پنجاب او سند کې د خلکو څلور او درې کلي ومي نو دومره زیاته ځمکه چې د چای چې د هغه په زرګونو ایکړه ځمکه ده په دغه زرګونو ایکړه کې چې څومره فصل وشو که هغه کپاس دی او که غنم دی که جوار دی که هر څه دی که ګنی دی د دې نه چې څومره آمدن درته راغی نو په دې باندې به ټیکس نه ورکوي یو روپۍ هم نه. نو لکه دا ملک په اخر څنګه بیا چلېږي د دې خبرې نه تاسو مطلب لکه واخلئ که نه چې د پاکستان اکنامک ماډل چې کوم دی دا داسې دی چې دلته کې زور ولس لري اکچوال کې زور چې کوم دی د اشرافیه ایلیټ کلاس چې دی نو نورو ملکونو کې هغې له ورکوي. دې نه علاوه هم یو څو دي که تاسو خیال کړئ دا ملک دا قوم چې دی چې 40 کروړه یا 50 کروړه خلک دی دا ډیوایډډ سوسایټي ده لکه تقسیم در تقسیم دی بری ملک کې که تاسو خیال کړئ چې کله یو دماغو شي دلته پېښور کې پښتونخوا کې د هغې نه پس 2 ورځې فیسبوک د دې نه ډک یو که نه ډک یو وخت پښتون وینه تویږي وایي خلک نو اوس وګورئ دې ځای کې دا پښتون په دغه وخت کې ځان د ټول ملک نه داسې کټې څاړي او د ده مایند کې دا خبره راځي چې دا نور ملک سره یو شان سلوک کېږي او ما سره خو د هغې نه بد سلوک کېږي. ښه ده که شان د مهرنګ بلوچو په دې قافله کې کوم خلک چې ناست وو نه هغه هم دغه مایند دی او دغه تاټس هغه هم وایي بلوچستان سره چې کوم سلوک کېږي نو دا په اکچوال کې موږ سره زیاتې کېږي نو ډیوایډډ نه شو. د دې نه علاوه چې تقسیم دی نو هغه د فرقو په تقسیم دی بیا فرقې دي او د فرقو په میانځ کې یو بل سره سخت اختلاف دی او تر دې پورې چې اوس د سیاسي پارټو تقسیم دی. ایکسټریمزم چې کوم دی د دې وجه سي تنګ نظري یو سړی تنګ نظري نو بیا انتها پسند دی نو یو سړی ولې تنګ نظري ځکه چې جاهل دی نو دا په اکچوال کې تنګ نظري او انتها پسندي دا د جهالت د وجې نه دي. دا سیاسي انتها پسندي دومره زیاته سیوا شوې ده چې یو پارټای والا بلې پارټای والا لکه د دې نه غټ مثال دی چې په بډابیره کې پلار زوی مړ کړو د پارټای په سردار جهالت انتها ده که نه ده نو دومره تقسیم در تقسیم دی چې په یو کور کې دننه د یو مور او پلار نه پیدا وروڼه خویندې خیر دی که دوی بل چا له ووټ ورکوي خو دا جګړې خو دې نه کوي که نه حکومت له هم داسې پکار دي که نه هغې د خلکو کورونو کې چې کوم دی اتحاد اتفاق نه شي راوستی خو پالیسیز داسې جوړولی شي چې هغې سره د تقسیم وخت تر وخته کم شي. ښه دا یو غټ چیلنج نه دی دا چې په 2022 کې 8 لاک نه سیوا خلک د پاکستان نه بهر وتښتېدل خلک څوک ځوانان که نه دا ځوانان چې داسې لکه د دې ملک نه بهر روان دي چې غیر قانوني طریقې سره ځي وایي په بحیرروم کې دی میډیټرینین سی کې زه ډوب شم خو چې دې ملک نه وځم دا دې ولې ځي. مطلب د خبرې دا دی چې دی دومره اوس پر خپل ملک کې مطمئنه نه دی او مایوسه دی د دې ملک د دې نظام نه چې دی پر ملک کې نور پاتې کېدل نه غواړي. نو یو غټ چیلنج دی حکومت ته دا دی بلکې زموږ د ټول لیډرشپ ته که هغه هرې پارټۍ دی که هغه په اپوزیشن کې دی او که په حکومت کې دی چې دی د نن د پاکستانیانو ځوانانو له اعتماد اوس ورکړي هوپ ورله ورکړي چې دا امید دي چې کوم دی نه مضبوطه کوز کړي چې دا ملک چې کوم دی نه دا ملک دی وسایل پکې شته دی به روان شي دی به چلیږي. د دې نه مخکې څو پېرې د داسې شوي دي چې په پاکستان کې اعتماد بحال شوی دی خو د بده مرغه بیا په دې ملک یو بله تجربه شوې ده او هغه بلې تجربې چې کوم دی نه دا ملک بیا هغه چې څومره ریکوري کړي بس بیا واپس شي نو دغه چې کوم دی نه دا یو خبره ده.
2.5 کروڑه ماشومان د سکول نه بهر دي. دا یو غټ چیلنج څه کوي پورې د انډیا چې زمونږ مخ کې کنه نو چې په دوبای کې چا وخت تیر کړی د انډیانو سره نغې نه جدا تاسو کوي غي سوي هغه وي تعلیم کې ډیر مخ کې دي انډیان یادای هغه وي انګلیش ډیر خبر سي هغه په کمپیوټر ډیر خبريږي دا غي اټیچیوډ ډیر خده دا ټول هغه ایجوکیشن دی تاسو ته پته ده چې په انډیا کې وي دا څلورم نه پولیټیکل ساينس پڑھاوي پولیټیکل ساينس د دې لپاره چې دا الکان کلا دولسمو کې او د دې شناخت کارت جوړ شي او دوی اوټه چي نو دوی د اغیره مخ کې خپل ټول ادارې پیژندلې او دوی د پته چې کوم ادارې کم کار دي دوی د داوم پته چې د ملک د سیاسي نظام څنګه چلیږي او د ملک د اکونومیک سیستم څنګه چلیږي نو چې دوی د پته نه دی به اوټ صحیح سره یو ورته نو پاکستان کې دومره بیکاره تعلیمي نظام دی تعلیمي نصاب دی چې هغه لسمه دولسمه په دې د پی ایچ ډی کړي کته چې تاسو کې سېنات څه ته وایي یا د سېنات الیکشن کې اوټ څوک ورکړي دا سېناتر څنګه مطابق کیږي وایي ما ته وکړل شي پورا تعلیم باندې چې هر یو حکومت راځي هر چي دا چې د تعلیم شي په ایکچوال کې د څنګه پکار دی چې د نن ایجوکیټډ سړی چې دین چې په ایکچوال کې ایجوکیټډ شي دا وایي ایکچوال کې نه دي تعلیم ته جاهلان دي او تعلیم ته جاهل خدای عام جاهل نه زیات خطرناک ځکه چې دې خدای ته خو یو په ایکچوال کې دی خو نه نو کنه ونی بیا